ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تیرہ جمعہ دا زنانوم سرا دا حسن سلوک خیر خیگڑی او دا پردے متعلق بیان شروع کرو. ما در طویلو چی دا نبی علیہ السلام سنت داری او دا مسلمانے طریقہ دا چی سڑی بکور کے جن دا زنانو سرخ کلی تیرے کدا دا پکور کے خوین دی کدا دا خزی کدا دا موری کدا دا لونی دی با سر حسن سلوک کئی حسن سلوک خصا خطل با سر کئی خجن با سر تیرے دا دا شریعت خبر دا و شریعت پابندی دا او دامیم در طویلو چے خزن خام خواب غلطے کی گی گورا شریعت و تناقص العقل ویلی دا سڑو پا نسبت دا خزو یاداش کمی دا سڑو پا نسبت دا خزو دا وجود طاقت کمی نو پا دی وجہ دا دین بغلطے خامخا کی گی خو پوالو پٹکولو پا کنزلو دا خزو غلطے نشے برابر ہو لے پا خسلوک با برابر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بیوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل اغیو بس کرے جام و سرہ دے نبی علیہ السلام مبارک ورطا فرمائی کہ عائشہ تو بس کے نو باقی مالا روڑا سیب تاسو مخ کیو بوس کے وینا لاول توس کا جستانا کمی پاتشی مالا روڑا گورا سمرخ کلی خوی اخلاق نن سبا زمون پدے وقت کے بخدر خاون نمخ کیو بوس کی سوال نہ پیدا کیے کہ خاون دے تگی وی او خدر دے مخ کیو بوس کی دا مخ پہ وی کہ نہ وی ہاں تا مانا مخ کیو بوس کی مرداری لاول زمان حق دے کستا تو چلوش کہ او خدر خاون نہ مخ کیو بوس کی نو دے کس گناہ او جی سنگ تا دکے گی ہم تگی کیے گی سنگ تا بندے ہم تا خدای بندے نو حضور پاک و تا فرمائی چے عائشہ تو بوس کے بیا مالا روڑا گورا دیکھم دا نبی علیہ السلام یو حکمت و یو مقصد چے عائشی بی بو بوس کے لوخی یوڑا حضور پاک لا نو نبی علیہ السلام دیتا پوسو کو وی عائشی وی تا شنڈ پکم دے خو دے ویسے پدی دے قسم دے حضور پاک دا عائشی بی بی دا شنڈو پدی اخبلی شنڈ کے خو دے و بیوس کے لے دی کسی چلو پدی لگت لکے گی پدی خود خوشحال شي نور اس مقصد پکې نو خو بس کل دی یا په یو ځای خلو یا په بل ځای خلو او دا غي په مخ کې وته وي چې ما ته ځای خایا په خزب والله ک په والو د خزړو غټي د خزې زړه په دې غټي چې تو سره خسلوکو کې مینا وسره کې او تو سره محبت کې او د سنت مطابق ژوندۍ وسره تیر کې په دې تبیا ګوره چې دا خزه ستاسو د غلامۍ جون کوي کنه کوي دا بتا سره پکور کې لکه د وینځ جون تیرای اپویږي چې د خاون ما سره محبت ته ما سره مینه ده مجبوری نه ده د مجبوره خبره نه ما سره مینه
قربانی کی بدا سے خدا دا خاون نو کبنا قربانی کی نو دا عقید شنڈ پدے شنڈ مبارکی ولا گولے ہو بے اس کے دیتا خسلو کوئی یوزل حضور پاک دا عائشی بی بی پکوٹا کیوں یو بل بی بی دا حضرت زینب اغی پلوخی کی نبی علیہ السلام لخوراک رو لے نو دیلا پی غصہ ورلا بن لخام خواب بن غصہ ورلے دا قانون دے دا شریعت چه بن لازمن دیر کم بنی بداسی چه غیب لکا دا خویندو جن تیرے ظاہر بلکا دا خویندو تیرے خوڑی یو بل تردکی گاگران خبران نو بہر کیفو چه دیل عائشی بی بی کرہو حضرت زینب لوخی کی خوراک رو لے گا عائشی صدیقی لپی غصہ ورلا ویدا چه ما کرے دا اللہ رسول نو خوراک بدل در کم نو دی ولی خوراک رو لے گا نو عائشی صدیقی لدون غصہ ورلا چه لاسی اچت کا او دا آغا جوینزل آغا کو کاسے لے رو براو کاسا پزمکا پریوتا او ٹوٹے ٹوٹے شو اس کا بل خاون وے سے چل بے کاؤ کدی زمانے بل خاون وے نو غٹ کو تک بے لاش گینی ولی چودرے کا جز دے برابر آکا تا کاسا دے ولی ما تکنا او دا ڈب دے ولی چلا او زچ ارض ہے کہ مال سو خوراک را لیگی دی زرستا سے دی لیکن حضور پاک مبارک پویشو چی دا خوب بنی لا غیر اختیاری و فطری دا بلن پا کار غصہ ورزی نو پخپل مبارک کے ناستا او دا کاسی اگا ٹکڑی پخپل لاسون را گنڈے کڑے دام ورطنو چی شابد اوس را گنڈے کا دا نا چی حضور پاک پا بیبیانو کمزور ہو نا دا حضور پاک لوی طاقت ہو خذ او سڑی بتے قربان دل او زار دل بتے او کیا وڑے وتا کو جزا عائشہ پلار کرا کہ بیا دل تو نہ وینم بیا بری جڑاگانی دی وی نبی علیہ السلام نے جدا کے دل نبی بیانو کم لے کی دی شو لیکن حضور پاک دانہ چ کمزور رے لیکن اخلاق خی خلق تا نبوی اخلاق خی پخپل کے ناستا ٹوٹے را غندول اگر ڈوڑای چ پزما کا پروتے واغم پہ د پاس را غند کلا او صرف دمرے ہوئے غارت امکم من دم حلاکشا دا سے سوک کئی خادم تیوے ادرے گاوین دی تیوے لک صبر ہوکا اگے ایسار اکلا او دا عائشہ دا کوٹے نے بلو خراوانش کاسا ویداوال دی کاسا ما تکڑی دا دا نوی کاسا پکی والا دا روغا دا یو سبب پس دی تحکل اخلاق وی خش تحکل چرتا نبی علیہ السلام یو بی بی دا ڈب ندی ورکلے ما ضرب خادما ولا امرأة قط حضور پاک نہ خادم ویندل چ د خپل جون کې غزار ور کړی او نه خزی بی بی له غزار ور کړی دا پس دا خپل اخلاق نو کور کې د بی بی سره او د خزی سره به خشتخ کل اخلاق استعمال او دین به وتا خیر دین ورته خایا چې دا دین زکی چې عقیده خپل شي اخلاق خشتش پردو پی جنی پردو تاو خوایا والتا کولو پوالو پا مال گیا وی مال گا زیادتا کم شو پدی موہا چی بے پردگی کی پاگی زورا نورکا بربنتوب کی پاگی زورا نورکا دا سنت و خلاف ورزی کی پاگی زورا نورکا دا شریعت خلاف کی پاگی زورا نورکا او دا حیا خیال نساتی او دا پردی خیال نساتی پاگی زورا نورکا دا خزو لباس پردہ دا زمارونو گوری دا خزو جن پا پردہ کے دی حضرت بی بی مریم مورے منحتا کڑے و نظرے کڑے و چکلے پگیڑ اولاد شنوے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی خدای زما پخیٹا چی دا کم ما شم دے دا ما منحتا کدا بد سر بیت المقدس خدمت بکے اللہ زما دا منحتا قبولکا سوچے دو چی مالا با خدای لکرا کی بعض زنانا پدی بانے پوئیگی اگی دا پتہ ہی حالاتو نو تا پتہ لگی نور دا خدای علم دا اللہ سر دا چی پخیٹا کہ لک دے و جنین خدا اللہ نے سوالو کہ خدای دا زما دا خیٹا کی چی کم معشوم دے روح پیدا شدا ماستا دا بیت المقدس خدمت تا آزاد حوالا اللہ دا منحت میں قبول کر دا اللہ نظام جدا دے او دا انسان سوچ جدا دے
جنہ پیدا شو جنہ پیدا شو ربی انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. اللہ دا خود جنہ پیدا شو الگ چکم کار کولی شی جنہ خواغا سے نشی کولے لما ذہن کی خدا و چدا بدا بین مقدس خدمت کئی اخوا الگ کولی شی جنہ پشان کولی طاقت منی بار گرزی پردہ پکنی اب سکی لیس الذکر کالانثى انی سمیتها مریم مریم نمی ولکی خود او بیا سوئی انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم خدایا ستا پزاد دا دی خبر امن غوارم چی دا مریم او دا دی اولاد دا خدای دا شیطان نامان ورکم گرد ذہن کے سوچ داری من الشیطان الرجیم دانا چی صحت بند دیلوے کا خدا خدای خواقه دا مرض ورکه یو که صحت دا سروغ صحت سوال با دا بچو دا پارکه غدا خبر دا چی دا شیطان نے اساد نو اللہ سوئی فتقبلها ربها بقبول حسن مخی ویلو چی دا بقبلے اللہ وی ما دا لخکل قبول کزا جنہ دا خو قبول مکلا جنہ ہم خدمت کولی شی ترسو چی لا پسا ترشوی نی نو دا جمعت سان کولی شی جارو کولی شی او که پسا ترم شی نو دا میلمنو خدمت کولی شی ڈوڑے پا کولی شی او میلمنا می دا جمعت دا میلمنو دا مسافر خیال ساتلی شی دا کولی شی بہر کیف نو فتقبلها ربها بقبول حسن کل میں قبول کرا وکفلها زکریا پلار مخی منو پلار بیت المقدس امامو جسم را شاگردانو دی رول دا بی بی مریم دی مور او دا معشوم کی خودا ویدا ما دی بیت المقدس تا وقف کرے دا چی سوک دا کوي نو کوي دا غا زمانی شریعت او قانونم دا قسم چاوی زما دا استاد لور زده بے خدمت کم چاوی زما دا استاد لور زده بے خدمت کم چاوی زما دا استاد لور دا قرآن دازی پکے کئی او دا قرآن دازی عجیبہ ترتیب جوڑ کم لی بلگیو تورات پہ لی کہ پا قلمونو باندے بیت المقدس کے بناستو علاکہ ویدے او چل کو راجے دا قلمون دریاب تا غردو کدا چا قلم پزے ادرے دو معشوم باغ سرے او کدا چا قلم ابو یولا اغبا بیلے دی قلمون یولا لو چا قلمون سنگ پا دریاب کے ورخ ورزول نو دا نور خلق قلمون خوبو یولا او دا حضرت زکریا علیہ السلام قلم پا ابو دا پاسا پاتے شو بلکہ دا ابو چی دا کم طرف نرازین و بعض مفسرین لکی اگر طرف تے حرکت شورو باش اللہ یکفلها زکریا علیہ السلام تے معشوم اسپارلا او دیکھ دا اللہ حکمتو ذکر زکریا علیہ السلام خزا چوا دا دا بی بی مریم ترور و دا مور خور نو ترور پا خوردخ پکی گی خطر بیت والا کئی اگا لگیا دا خدمت والا کئی پکور کی چلگ علوی اشوا نو ریوستو پا جماعت کی بیت المقدس کی والا کوٹا گئے جوڑا کلا دا با لگیا او دا جماعت خدمت پہ کرو لکا جماعت تا وقف وا او بیا باغا کوٹا گیا تا ننواتی دلا او زکریا علیہ السلام با دا بار نور پس جرندہ والا معشوم دا نور سو وجہ خلشی کے دے خو بیام معشوم دا جنے دا سو پتاو نگوری پا بد نظر سو کو نگوری اگر چی معشوم دا خودون احتیاط بے کو چی جرندہ بے والسرا ور پس بار نواز او چې زکریا علیہ السلام برابر جرنده به کولو کنو وردن نبشو بل څوک بنا وردن نکیدل ذکر ترور خاوند دیو او پیغمبرم نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یو ذلنا چې کلبم زکریا علیہ السلام وردن نشو نو دی بی بی مریم سره به میوه پرتا او څنګه میوه بعض مفسرین لکی وی دا اولی میوه پا جمع کے و دا جمع میوه پا اولی کی بی مسلم میوه با پراتاوا زکریا علیہ السلام وطی یا مریم انا لکی هازا دا میوه دا کم زین راغلی دا ما خود جرنده لگولی دا چابی خوی ما سرک کوٹا کے بل روشندان سوریم نشتا او بل دا پدی مسل
دا میوم په دې علاقه کې نشتا. هغه بیبي مریم ماشومه پټې نه اسوي دا نه و چې دا پیریانو وروړي دا نه وای وی قالت هو من عند الله دا د خدای د طرف نه ده دا الله راوړي. او ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې وغواړي نو بي حساب روزي ورکړي. ماشومه خو پالل چار ګوره لوی خبره دلته اوس په دې خبره سوچ کوي تربیت چا کړی دی حضرت زکریا علیہ السلام او د زکریا علیہ السلام بیبی خدمت کړی او تربیت کړی دی نو د ماشوم تربیت لا دخل شو کنه شو کله زکریا علیہ السلام تربیت کنه راغلی او د زکریا علیہ السلام بیبی خې تربیت نه کړي نو دا رزق منه ملاوي نمبر دی دا عقیده وا کور کې داسې کور کې جون تیر کړي چې دا غي ایمان او دا غي عقیده مضبوطه ده هو من عند الله دا خدای تر طرف نه او ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې چاله غواړي به حساب روزي ورکړي لګم نه به حساب ورکړي. زکریا علیہ السلام د قلتاو کتل چې خدای تو واقعي چې به حساب روزي ورکړي او به موسم رزق ورکړي نو مال خو بم زوی راکې حالانکه دی بوډاو الته سوالک هنالک دعا زکریا ربه دقلت سوالک الله چې دی مریم لبی موسی روزي ورکه نو مال بی موسی مزوی نشی راکول خدای خو ناشنا کارونه کوي هغه کار کوي چې انسان په عقل کې نه راځي. ای مالم خدای بی موسی می وراکه مال رزق راکه زوی راکه نو خدای پاک ولا فرشتہ راو لګلا ویزا دالم فیصله وشو خدای بدل زوی درکې انوم به ولا زیک دم الله وی الله وی مخکی ولا مانوم کې خود نوم به یحیی چې سوچ راغی وی زما زوی به څنګه وشي زه خوشاله خدای مم شانده ده بس وی اوس د خدای فیصله شوه د خبره پکې نور مکوا. هغه بیبي مریم چې کله لوی شو په خطر تربیت کې نو یو ځل د کور یو جانب تلار یو غاړه دا یو قرآن شریف کې الله فرمایي فانترزت من اهلها مکانا شرقیا دا خپل خلقو نه جدا شو او لری یو طرف ته لاړه او د سماعت لا یا بل څه مقصد لاړه نو چې لاړه نو فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا نو الله جبرئیل علیہ السلام ورولېږه او جبرئیل علیہ السلام دا یو انسان دا یو کلی خشتا او مضبوط ځوان په شکل کې وته مخامخ کلی شکل کې راغی او دا مضبوط ځوان په شکل کې راغی. الله خیدا مخلوق تا چې بیبي مریم ته وګوره فرشتہ ولا راغله ده په کلی شکل او په مضبوط شکل کې نو دا چې شکل تخامخ د انسان د دغه شیطانی وسوسې وی لیکن بیبی مریم تربیت تا زکریا و دا غدا بیبی منتده او تسوی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا کتا دا خدای نه یریگی نو مانا خواشا ما تا ملا نزدر کی دیتا پردوی انی اعوذ بالرحمن منک اغا ذات باندې ز پناتانا غواړم کوم ذات چې ډېر مهربانه ذات دی تاره سونه خپل شکل در کړی دی او ځواني در کړی دی او مالم خدای وجود را کړی دی په ذات ته نامان غواړم ان كنت تقیه که خدای نه یریږي ګوره خدای واسطه ولا چي ته خدای نه یریږي نو اخواشه ما ته مراد دی بل جنې وي خامخا د درو وسوسه به راغله چې دې ګټ لول راغی او ځان لول راغی څومره کولې څومره خشته دي ځکه چې الله وی فتمثل لها بشرا سویا سویا لفظ چې اندامونم خشته اندامونم برابر سقینم کول رنگم خشته او د وجودنم طاقتمن خامخا شیطانی وسوسه خورچا سره لیکن پاغه شیطانی وسوسه ایسا سره نه کو ولی تربیت د بیبي د حضرت زکریا علیہ السلام او داغه د بیبي شوی تربیت لري دوی دخل مور او پلار نه بجینه خرابېږي بلکې پلار نه مور نه خرابېږي پلار خو بار ګرځي غریب کو ډوړې پسې منډه وي هغه ګور چارې پسې منډه وي جنې کې خرابېږي مور نه خرابېږي جنې کې خکېږي د مور نه وخکېږي که مور ورته دلته عقل خای چې بچي نه ګوره خدای نه به یریږي
بچی گوری منس کوا پردا برقه پسروا مخ کولاو کا پکور کدن باقی ټول وجود پټوا او مور په رحم نه راځي چې دا نری جامې چواو او زه بازار ته زه په کوڅو کې ګرځا او زه کټو لستونو سره ګرځا نو مور نه خزه جنې خرابېږي پلار نه خرابېږي دا ذهن کې واچو تربیت طبیب زکریا علیہ السلام بی بی کړي دي نو هغه څومره سخت ویریدا ان اعوذ بالرحمن منک هغه ذات چې رحمان دی پناه دا هغه په ذات تعالی نیسم که خدای نه لريږي معنا خاصه او تصور فورا جبريل علیہ السلام انی رسول ربک د استاد رب استاد ما انسان دی لأهب لك غلاما زکیہ دل راغلم چې تعالی او زیر در کما الله بدل یو پاک بچی درکای پاک لک زکی پاک خشتا ستر بچی بدل خدای پاک درکای او تسوی فورا وی ان بچی بمال لکم زین راشی ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا ما تخچتا چا ګوتم ندی راوړي ګره دا خدای داسي چاګه چې لګ معمولی غوندې کمی وي داسې الفاظ دشي ویلې بیبي مریم چیلنج ورکړي هغه فرشته لا ګوره چې هغه وته فرشته نو فرشتي ته څوک دروغ نشي ویلې انسان ته به دروغ وي فرشته نشي دوکا کوله انسان به دوکا کې فرشته ته دروغ نشي ویلې او ورته سوې چیلنج ولا ورکړي لم يمسسني بشر مال ګوت چا نه دی راوړي ترنه نه پوره ولم اكو بغيا دس زناکار خو نه چې ما بچي به پیدا کیږي نه واده شوم نه می خاون شتا نه مال چا ګوت راوړي دي او نه زناکار ما بچي به ما څنګه وشي دا غیرتی خدای دا خبره کوي پاک خدای دا خبره کوي پرددار او حیادار خدای دا خبره کولی چې به حیا دا نشي کولی او ورته وی دا خدای فیصله ده الله دا فیصله کړی ده او تعالی به خدای خامخا بچی درکړي او دا خدای فیصله ده خپل قدرت ښکارا کوي حضرت آدم علیہ السلام پیدا کړی بغیر د مور او د پلار نه پلار او نه مور ته پیدا کړی اوس الله یو خپل کرشمه قدرت خای چې د پلار نه بغیر یو ماشوم پیدا کول شي او داسې ماشوم به پیدا کوم چې هغه د زمانه پیغمبري او داسې ماشوم به پیدا کوم قران کې رسته وایي فیس مخکینه وته اوري چې ستاده بچي به هغه بچي وي دنه پیغمبر جوړيږي او ستاده بچي به هغه بچي وي چې دی به برګي د لاس وړي او خدای پاک به جوړي او ستاده بچي چې دنه کم پیدا کیږي دا باغ چلون په سر ګلاس راکاږي جوړيږي او ستاده بچي به هغه بچي وي چې هغه گنجي د په سر لاس راکاږي وخته وکي او دا بچي به هغه بچي وي الله اکبر مخکینه وته وی لا پیغام نه دی لا پیدام نه دی او مخکې نه وته وي دا بچی به هغه بچی وي چې به داسې کارنامه کوي چې دنیا کې بچا نه کړي مړی باندې بلاستیک دی او د خدای په حکم بچم دی کی داسې بچی به خدای دا ولې وته مخکې نه وي چې ته پوه شې چې تا بچی دا کار کولی شي برګې جوړولی شي د خدای په عزت لون جوړولی شي د خدای په حکم مړی جم دی کولی شي د خدای په حکم نو چې داسې بچی خدای درکړي نو فکر مکه و داسې بچی د خدای به خاوندم در کولی شي بچیو شو چې د بچی درد پیدا شو قرآن شریف کې الله ګوره موقع د حضرت مریم حیات ګوروس موقع چې کله دا بیماره درد ور باندې راځي فاجاءها المخاض الى جذع النخله درد پراغ نو بار تلاړه یا خدای دا بوسکی وسره سوچ دي سوچ فکرونه دي یو دا چې د بچی پیدایش اسانه خبره نه ګران کار ډاکټران وایي چې په دردونو کې ردی نه خطرناک دلبل نشته او دې وخت کې د زنانه سر ته زبردست خطر ای بچو که بچپن شي ډېرې خبرې دي پکې لومبي درد دی تکلیف دی ډاکټر نشته طبيب نشته دایم نشته یریږي غریب چې چاته وي مکه راشه ماته کېنه خلک وي دا بچی د کم ځای څه چل دی کړی دی اولاد د کم نه راغی نو دای ته ویل شي ډاکټر ته نو طبيب ته څوک نشي او د الله سره ډاډه چې الله دا فیصله کړی دا ما خپل ځان معلوم نه چې دا بالکل پاک ہے اس قسمه دا ما ټچنګ نه دی شوی ګوتې چا نه دی ما سره ټچ کړی لاس چا نه دی راوړی بالکل پاک ہے نو ډاډه خود دومره خو فطری یاره خو سړی سره یې کړ هغه طبيعي او نفسیاتی اثر یاره خو سړی سره یې دا چې تغریب لري او دشت بیابان یو ځان لزیتا او د کجوري او تنوع بالکل اوچا تنه نه پکې څنګه شتا
او نه پکې بل څه شته اوچته نه ده هغې ته کېناسته او سوی آها یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا خدایا چې دې نه مخکې مړه وې نو څه خبره اوس به خلق سوی که زه زرها خلقو ته وویم چې نه ګورې ما ګناه نه ده کړې مني څوک بچې سنګ بې خاوند نه راغی بچې سنګ پلار نه بغیر راغی مني به څوک یاره غریب ګوره حیا دې ته وایي مخکې ورځو کې مې اخبار کته امریکا کې یو ډمه اخبار کې مې ولیدل یو بیان یو ډمه چا سره دوستانه ده خبره خو لکه یو ګوټې د حیا ده خو د خولې له مې راله نو چا سره دوستانه ده نو اخبار لیکلو چې د هغې په ماشوم ته هم یو دوه درې میاشتې پاتې دي کېدو ته او چې چا سره دوستانه ده نکاح هم ورسره لا نه ده شوې نکاح به وروستو کېږي بچي پیدایش نه پس به نکاح کېږي خلک په بې حیایۍ نن فخر کوي جنې د الک سره په دوستانه فخر کوي الک د جنې سره په دوستانه فخر کوي نن سبا په بربند سر نن خلک فخر کوي نن په لوپټا کې ګرځېدل شرم ښکاري او بربند مخ باندې او بربند وجود ګرځېدل دې باندې خلک نن فخر کوي او دا د خدای عظیم لعنت دی په دې فخر کول د خدای قهر او غضب لا چلنج ورکول دی خدای سره جګړه کول دی حیا اوچت شی دی جناب نا چې لاړه غریبه پریشانه ده یا لیتنی مت قبل هذا خدایا درد او تکلیف خو یو طرف ته کدا خلق بسوي او دویمه خبره ده چې یوازې زمانه ده کنه د زکریا غوندې سړي ستا تربیت کړی دی د زکریا ده بیبي ته تربیت کړی دی او زمونږ د بیت المقدس د امام لوري او د بیت المقدس خدمت ته وقف شوی نو دا بچی د کم نه راغی خلکو له بس جواب ورکوم یا لیتنی مت کدینا مخکې مړه وې څه سبا وا وکنت نسیا منسیا الله که یې په تیره وېړو په دنیا کې راغلی نه وي زما دا نوم چا نه پېژندلی نو څه خبره الله ورته سوی الله فورا فرشته رالیږي وهزي الیک بجذع النخل تساقط علیک رطبا جنیا الله او ته خپل کرشمې ښایي وی دا کمې ونې ته چې د ډډه والی دی ډیکه والا ورکړه لکه غوندې کا ورکړه ونه خو څوک نشي لقولی خو لږ غوندې وړقاو ونه چې څنګه وړقول الله ونه زرغونه هم کړه او پکې کجورې منخد دا کولی شم ستا پاکي نه شم کولی وړقوله غوندې چې وړقوله کجورې دې پرېوتې وخوره دا ګرمې کجورې دغه وخت کې زنانه ته د ګرم شي ضرورت دی او الله ورته وی لاندې وګوره په دې اوچه ځمکه لښتې مې درته جاري کړو لاندې لښتې روان دی لاندې وکړه خپل مزیدار دی خو وو لختي بیگ او دا بل کیمرا کجوره کې څنګه او میوه دا کیمرا ده او کجوره نو میوه له جوړېدله هغه خپل له به ورپسې دا الله خپل کرشمه قدرتونه کوي چې ګوره دا کار کولې چې مستا صفای باندې کوم پروا مسات بچي پیدا شو غي کیونه و چې پلار را روانه ده نو خلق وته ګوري او مریم ان لك هذا ما شوم دا کم زیاده ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا امقه چې دا د سنه یریدا امقه ته کې ویل شي لار خودم خراب سړی نو اخو زمونږ د بیت المقدس امامو مور خودم بدعمل نه وا زناکار نه وا دا تا چاته پکې لاړې نه پلار ته لاړې نه مور ته پلار دې مخسړیو مور دې بدعمل نه وا دا بچی د کم نه راغی الله وتعالى تبغاګنه کې بچي به خبرې کوي کته زرها وستا خبره څوک نه مني فاشارت الیه وې دې ماشوم سره خبرې وکي وې کیف نقلب من کان فی المهد صبیا زنګو ماشوم سره څنګه خبرې وکړو عقل مند دا خبرې کې زنګو کې چې کوم ماشوم زنګي هغه سره څوک خبرې کوي دیو سره لا غپ نو شروع کړي چې عیسی علی السلام وی قال انی عبد الله دا خدای بنده الله بندا آتانی الكتاب وجعلنی نبیا الله زما متعلق مخکنه فیصله کړی دا چې مال به خدای نبوت امر کوي مال به خدای کتاب امر کوي یو څو ماشومان په ماشوموالي کې خبرې کړې دي یو پکې حضرت عیسی علیه السلام چې خبرې وکړي خلک پوه شو ماشوم ته ګوره زنګو خبرو کولو ته ګوره او ماشوم خبرو وخت کې دعوه کوي چې مال به خدای نبوت راکړي او دا فیصله مخکې کړی دا تانی دا ماضی صيغه مستعمله او
خدای فیصله الله مخکې کړی چې ماله به خدای کتاب راکړي، ماله به خدای نبوت راکړي. پاک دامنه ښځه وه، خدای صفی راوسته که رانوسته، ومنله خلقو. او واقعي ومنله چې بیبي مریم پاکه ده، نیکه ده او پاکه ده او حیاداره ده. د عیسی علیه السلام بچی ولا خدای پاک ورکړه، عیسی علیه السلام له خدای نبوت ورکړه، پیغمبري ولا ورکړه، او الله په ټولو پیغمبرانو کې حضرت عیسی علیه السلام له هغه مقام ورکړه چې دا مقام د بل چا نشته، چې جمدې جال خدای پاک د یهودیانو مخ د ځمکه حکومت کوي، 40 کاله به حکومت کوي، او دنیا کې به عدل و انصاف قائم کی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې به نکاح کوي، او د هغې نه پس به وفات کېږي. پاک دامنه جینۍ دی، او د پاک دامنه تربیت چا کړی دی؟ حضرت زکریا علیه السلام او د هغه بیبي. پرده اوچت شه دی، حیا اوچت شه دی. بیبي اسما ده نبی علیه السلام خینې وه، د حضرت ابوبکر صدیق لور وه، او د حضرت زبیر بیبي ده. یو ځل نبی علیه السلام په لاره روانو، صحابه هم ورسره دي، او دی بیبي اسما چونکې پرده لا د پردې دا حکم نو نازل، نو د پردې نه مخکې به خلکو دا مخ د یو بل لیده، په لاره به ګرځېدي یو بل سره، پټو ته به هم تلې، نو دې اډوکې راغونډ کړي وو د خپل پټي نه، د هغه اډوکي په سر باندې راوړل کور ته. نو چې نبی علیہ السلام ورته وکتل چې دا خو زما خیلې د بیبي اسما ده او د ابوبکر لور ده، نو زر یې اوښ سملاو، اوښ ته یې اواز وکړه لکه سنډا یا هغوی چې بنده کېنی کم اواز ورته کوي، حل حل سملو، اوښ یې سملاو. چې سمېلاو نو بیبي اسما ته اشاره وکړه، شاته ورسره کولاوځي او په اوښ باندې د زنانو دپاره یا د دویم کس دپاره لکه په دې سایکل چې د کیریل غوندې وي که نه، دقسې ځای به ورته یې ویې دلته راځه ما سره کښېنه. هغې مخ بل طرف ته واړه، نه راتله. علیه السلام ورته اشارې وکړې، صحابه ورسره دي، نه راتله، حیا وکړله. نو نبی علیه السلام اوښ پاسه و کور ته لاړ. نو هغه چې بیا لاړه نو زبیر ته وویې، وی زبیر وی دقه چلو شو، نبی علیہ السلام سره صحابه وو، که یوازې پیغمبر علیہ السلام مې بیا به خامخا ورسره وغوښتله چې خو نور صحابه وو، نو ما له ډېره زیاته حیا راله چې د صحابه د ګڼو خلکو په مخ کې زه یوازې زنانه په اوښ سوری م ورسره روان یم، دې ته حیا وایي. زبیر وی چې ستا د اډوکي په سر راوړل دا په ما ډېر ګران دي، که د نبي علیہ السلام سره په دې اوښ شاته سوروي ښه به دې کړی وو. زه اوس به دله یو خادم ونیسم، نه به د پټي خدمت هم کوي او د اس خدمت هم کوي. دومره حیا وه په صحابیاتو کې، پرده پکې وه. اوس پرده کم ده په ښځو کې، بې پردګي انتهایي لوی جرم. د نبي علیہ السلام مبارک یو صحابي دی حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه، یو جهاد له نبی علیہ السلام ولېږه یو علاقې ته. هغه علاقه کې یهودیان ډېر زیات وو، عیسایان هم پکې وو، یهودیان هم، هغې ته پته وه. هغې وایي چې دا مسلمانان خو بهادر هم دي او هر ځای کې فتح او کامیابي مونتې را، خو یو چل ورسره کوو که په دې چل هم دا اخته کړل نو بیا ممکن ده چې بیا ګټه به زمونږ وي، چې میټینګ یې وکړو څه چل به وکړو، وایي داسې وکړئ چې دا زنانه خپلې راوباسئ او دا بربنډې کړئ، مخونه ولا ښکاره کې او لاسونه ولا ښکاره کې. نو چې دا صحابه څنګه راشو زمونږ د ښځو ته وګوري که نه، دې مخونو ته او د لاسونو ته وګوري، نو کې به غلطې وسوسې راشي، د الله مدد به دې پورته شي. د الله د رحم فرشتې مدد د الله څه شی دی؟ د الله د رحم فرشتې، د رحم فرشتې به پورته شي، لاړې به شي. چې د الله د رحم فرشتې لاړې مدد در بیا راته نه شي ټینګېدی. همدقه شی وکړل چې دې سنګ پاکلي ورلل، هغې ورته ښځې او جینکۍ راوستې او په عجیبه شکلونو، چاله منګې ورکړې، چاله کوزه ورکړې، چاله کپړې ورکړې چې دا په دې لښکر کې ورشي او دا خرڅ کړې، په دې نیت ورشي چې دا سامان خرڅو. نو خامخا به د سره جوړه جاله کوي، داسې خو به راته نه ګوري، نو وجودونو ته به مه ګوري، د خدای رحم به پورته شي چې دې په دغه بانو سیزونه میزونه اوس هم دا بعد جینکې په دا کوڅو کې ګرځي او دا شیمپان ویمپان او دا صابونونه مابونونه خرڅوي د کمنۍ مشهورتیا لپاره. دا د کمنۍ مشهورتیا نه کوي، دا ګناه تالکان به دي. دا د انجوز ګنده جینکې دي، ګنده ښځې دي او په دې لارو کوڅو کې ګرځي لپاره چې دا سړي بې حیا کړي، د دې نور څه مقصد نه دی.
چمپوګان ولې په تورنګزو کې په مرزو کې نه خرڅېږي دې لپاره دا په بازار کې دا جنکه چې سوداګانې خرڅي او دا دکان په دکان ګرځي اوس ځای په دې مخکې ورځو کې پلارتلو پلاره کې جنکه ولاړي دا کانم ولاړي جنکه ولاړي او موټرو ته اشاره کوي او سامانونه ورسره دا خرڅو ډېر موټر والا وته ولاړي څومره زه حیران په دې د بې حیايي دور شروع شو خو دې بې حیا دغه خلک خو دین نه دي لري موږ وځي دین نه لري شو موږ ولې خپل پیغمبر پرېښوده د پیغمبر طریقه هم پرېښوده نو چې هغې دغه سامان مامان راوړو د مسلمانانو لښکر کې را در نه شو نو حضرت سعد ابن ابي وقاص چغې کړې قل للمؤمنین څنګه دی یغضوا ابصارهم مسلمانانو ته حکم وکړي چې نظر ښکته کړي بس یو آیات وي قرآن شریف کې الله فرمایي مسلمان ته چې نظر ټیټ کا ښځو ته مه ګوره او ښځو ته الله حکم کوي یغضضن من ابصارهن چې تاسو نظرونه ښکته کړئ او سړو ته به نه ګوره سړی خو به قطعا پردې ښځې ته نه ګوري او ښځه که سړي ته ګوري د ضرورت په بنیاد کتی شي خو د شهوت په نظر به نه ګوري په غلط نظر به نه ګوري که نیت کې نقصان راته نو بیا به نه دا ښځه به هم نه ګوري چې دې اعلان وکړه د قرآن ایت یې وي چې نظرونه ښکته کړئ بس صحابو نظرونه ښکته کړل یو ښځې ته چا ونه کتل هغې چغې وې داسې په دې وخرڅوم دا په دې خرڅوم دا په دې او دا په دې نظر ورته نه کې نیغ روان دي علاقه فتح شوه مسلمانانو له خدای برې ورکړه چې واپس رالل الله چې واپس رالل نو نورو صحابو ته تپوس کو وی علاقه هم فتح کړه وی کلي څنګه او کوټې څنګه وی بلډینګونه څنګه دغه علاقې وو چې کوم جهاد د نو کوي تپوس کوي عمارتونه څنګه وو هغې ورته څه وی مونږ عمارتونو ته نه دي کتلې مونږ کوټو ته نه دي کتلې وی علاقه څنګه فتح کړه بس خدای راکړه نو جنگ مکو خدای علاقه فتح کړه وی کوټو ته مولې نه کتل وی مشر امام اعلان وکړه چې نظرونه ښکته کړي پاغې دومره عمل دی وکړه چې دلته خو به ځمکې ته ګورو نظر به ښکته کوو چې بیا د کلي علاقې کوټو ته او بلډینګانو ته هم نظر ونه کوو قرآن باندې عمل نظر به خپل کوتا ساتئ سړی به پردو ښځو ته نه ګوري دا لکان ټول اوس په دې لارو کوڅو کې ناست دي پردو جنکو ته ګوري دا سخت په شریعت کې جرم ګناه ګورې زنا یوازې د اندام زنا نه ده په دې سترګو نبي علیه السلام فرمایي زنا العین النظر په دې سترګو چې ته پردو ښځو ته ګورې په بد نیت دا بد نیت خامخا راځي نو دا زنا سترګې زنا شوه د غوږ سره چې په غلط نیت د یو ښځې اواز اوري د جبې سره چې په یو غلط سوچ او غلط نیت باندې بل چا سره په دې جبه خبرې کې دا زنا شوه دا جبې زنا ده یوازې د اندام زنا خو نه الله دې مسلمانو سره نو بالکل پردو ښځو ته کتل په شریعت کې منع او ته څرنګې ښځې هلک ته کتل هلکانو ته کتل په بد نظر په څلور مذهبه ناروا او حرام د قرآن په نظر کې هم حرام او د پیغمبر د حدیثو په نظر کې هم حرام شریعت کې ډېر لوی جرم او لوی ګناه پرده اوچت شي دې ورونو ګوره برقه په سره وې زنانو ته غټ غټ څادرونه غټ غټ پړونې په سره وې قسم په خدای دا د غیرت تقاضا ده او د حیا تقاضا ده او د ایمان تقاضا ده په دې انسان بدې نه ښکاري په دې ښه ښکاري نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر پر ورځ یو ځل اعلان وکړ وی ښځې اختر مانځله روځئ او چې کومې ښځې مونځ نه کوي هم ځان سره وباسئ نو یو بیبي ورته وایي د الله رسوله هر چا سره خو پړونې نشته نو څنګه به ځي نبي علیه السلام دا ونه وایي چې بې پړونې دې راځي بلکې څه وایي لتلبسها صاحبتها من جلبابها بله ملګرې دې وله پړونې ورکړي را به شي تقریر به ووري دعا کې به شرکت وکړي او بیبي عائشه صدیقه فرمایي بخاری شریف په نور کتابونو کې دا روایت دی وی د سار منځ چې به کله وشو او ښځې به سار مانځله تلې جومات ته نور خو څه کې سار کې تیاری او سار بتلې نو متلفعات بمروتهن نو غټو پړونو کې به ځان رانغښتې ما يعرفهن احد چا به پیژندل نه چې دا څوک ته دا څوک نه ده دومره حیا ښځو کړې زنانه به پوره پرده کوي ګورې رونو د تره د زوی نه به پرده کوي ماما د زوی نه به پرده کوي د ترور د زوی نه به پرده کوي لیور نه به هم پرده کوي البته کور کې لیورونه یو ځای اوسېږي د ضرورت ته دې زمانه کې فتنه جوړېږي که هلک وادو کې وایي چې زه خو نو سم دی رور سره دی نه غم جوړېږي فتنه جوړېږي او د ضرورت په مخ کې د یو بل مخ ته ګوري نو خیر جواز شته
شهوت په نظر باندې ګوري لاس بنور کوي لیور با بالکل رواندار لاس نور کوي چې په خیر را نن سبا په موټر سایکل لیور سره سوال ده لیور نه لاس راته کړی دی د خېټې نو په موټر سایکل سوال ده وسره د ترزوی سره په موټر سایکل سوال ده د ماما زوی سره په موټر سایکل سوال ده د ترور زوی سره په موټر سایکل سوال ده دا په شریعت کې ډېر لوی جرم او ګناه موټر سایکل ولې سوال کې وسه شریعت کې ګناه ولې کې زلی ورونه دی او پلار اولاد دی کور کې په کار دا چې شيخونه کېږي د مون پوتل کې غیر زیاته فتنه جوړي نو خیر دې که سلام السلام علیکم وعلیکم السلام مختو ګوري خو بیا دې نور وجود پرده کوي لاسونه دې پټ ساتي خپل دې پټ ساتي یو له ور سره په یو کور کې بجود نم نه تیری اي نه غټه فتنه جوړي نو په دې وطن کې دې جوړي شي دا فتنه شریعت د حکم پابندي به کې او تابعداري به کې د شریعت لاندې د گیټونه بره بخ په بالکل نخکاری د خزه نن سبا د خزو د گیټونه بره ټولې لاندې مخ په ښکاری قسم نه ساخي ښکاری د خزو بیا مون سره بسکو د شریعت حکم د تویم د شریعت حکم داده کله یو خزه سلورم ایسا اندام ښکارا شو مونږ نه کیږي اوس کومه خزه چې د جارجټ لوپټه سیپون لوپټه په سر کړو دا پکې مونږ کوي نو د سر وخته پکې ښکاری کنه تاسو نه تاسو کوم ټول اندام ښکارا شو سر پورا اندام د ښکارا شو شټ اندام د ښکارا شو مره ښکارا شو او په دې نری کمیس کې ټول لیچ ښکارا شو پنده ښکارا شو نو ستا سلور پنځان دام ښکاری مونږ کم دی نو یو اندام چې سلورم یې ښکارا شو مونږ نه سکی چرخکاری مرخکاری سبخکاری لیچ ښکاری خپې ښکاری مونږ نه سکیږي مجرم ہے ګناهګار ہے فاسق ہے فاجر مونږ نه کېږي په کوټه کې چې په داسې ځای کې خزا ولاړي چې دروازه بلار پسې جرنده کړي او خاوند دې مني او بچي هم نه ایسو کم نه نو بیا هم عورت به پټي په مانځه کې به پټي مسکرات سړی چې مونږ کوي نو اندامونه به د نامه تر د کندو پورې مکمل پټیلان او که یو انسان و چې د مړه کوټه ده او په کوټه کې دنه خو څوکتنه بربند مونږ به کم نه کېږي مونږ خزوی دا خیر او کوټه د مخ بخکاره کما او دا خیر د مخ ټیکتا لاندې طالب لاسونو ښکارا کم پروا نشتا او لاندې د خپل طالب ښکارا کم پروا نشتا او چې مټه ښکارا شوی که هیڅ څوک نه دا مټه ښکاری مونږ نه کېږي حضور پاک فرمایي اخر زمانه کې بداسه خدي کاسیاتن جامع به غسلی خو عاریات بربنده وای مائلات ممیلات سلو تبزان مائل کئی او سری بزان ترا مائل کئی او پلارا چیزی رؤوسهن کاسن البخت او قسم خان دی پاربو کے داغی دا قبان اوچتے یو طرف تمائلی وی پلارا چیزا سر بداسی یو پوٹے کو گوڑی چی دا خلق راتر پا نظر شی اللہ حضور پاک فرمائی دا جہنم خشاک تے دا خزیب دا خشاک تے دا جہنم نبی علیہ السلام فرمائی کہ اللہ راتا یو معراج لطلم نو اللہ یو تنور راتا خو تنور پشان غارو او پکی بربند الکان او بربند سڑی پراتو او چه لمبی براسه اوچتا شونو ما باوی چه دا بار را غردیگی بیا با لمبخکتا شوا او چه غیوی پکی تپوس میں او کده جبریل او دا میکائیل علیہ السلام ندا سوکتی وی دا استاد امت اغا الکان او جنکی دی چه بربند زناکار او بربند توب بیکو دا قبر عذاب بے حیائی نبزان ساترونو بے حیائی خطرناک جرم دے پردہ بکے پردہ کے حیا دا حیا ایمان دے امام بخاری وئی الحیاء من الایمان کتاب الایمان کے امام بخاری وئی بابے جوڑ کر دے الحیاء شعبت من الایمان امام بخاری وئی الحیاء من الایمان ایمان لوے سر حیا او فرمائی نبی علیہ السلام اذا فاتت الحیا ففعل ما شئتا چه حیا دے کلی بیا چه دے سخوخی کوا لونی نیکانے کے مور چه نیکی خط تربیتی چه مور نیکلا بس جن بختور دے مور پرددار جن بختور دے اے شیخ عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ واقعی لکلے وی اوزے کے قحطو خلق رالل او علماء پس چه قحط تے و باران نکی ساروی ملشو گیاگانم نشتا و بم لاند جورشو نشتا سبکو علماء دا طریقہ خولا چه بار روزے او صلاة استسقا بوکو استسقا منز نو خدای تا بجلو کو طول باروتل معشومان موستل خزے موستے او سلی موتل او چغ خدای تا وی او جاری فریاد کئی لیکن اوریاز نشتا یو علق پہ او قافلہ کی روانو چاہنے تپوسو کو دا خبر آوارو چاہنے تپوسو کو وی دا خلق سلر او تر جلسہ جلوس تسدی وی دا علاقہ کی قحط دی باران نکے گی شاروی او انسانان دا لوگو تند لمڑشو
نو بیا نو دا منځونه کوي او چغې وي خو ریاض نشته سور نور دی نو ودرېږي وي چې دله باران وکړم هغه هلک وایي ورغې په هغه کجاوه کې دننه د مور و په کجاوه کې دننه د هغه مور پلوې دغه شي ونې پړونې پلو او یا الله تا ته پته ده چې زما دا مور ډېره پاک دامنه ده الله تا ته پته چې زما دا مور ډېره حیاداره ده الله تا ته پته ده چې زما دا مور دا پړونې چا نه دي لیدلې خدای زما دا مور په دې پاک دامنه او په حیا د نه سوال کوم په دې قوم باران وکړه دعا یې لا نه وه خلاصه کړې چې اورید راله په خلکو باران وشو خلک رالل یلکه دا دې څوک کړل دا څوک دي په دا کجاوه کې وایي دا زما پاکه مور ده ما ته چې کلم ضرورت پیښ شوی د مور پلو مې نیولی دی او خدای ته مې سوال کړی دی خدای پاکه کار کړی دې ته مور وایي نن سبا مور څه وایي بچې کښېنه ګرمي ده دا مونځ خیر دی وروسته به وکړې ناجوړه به شي بچې را ګیره خو د سره ښه نه ښکاري زوی سبا به څوک لورخور نه درکوي اخرایه ښه مور ورته وایي دای ته پودلې مردارې اخرای دا گیره دی لور خور بسوک ندر که دا گیرو والا جوڑ بے خضو پاتی شو مزه سار وقتی دی پلار بوتاوی آواز بور کی دا بچه الک پاسو چی منزل راجی ایده اتوار روز دا پریگی دا چی لک دمشی دا خالی پرد دمکی نه خود اسکول تا پا وقت پاسو ملخو نشو دا گل پرد چی اسکول تا پا 15 بجے پاسه و جامعه ورطا چی دوغاخی پرتوگا چی دی مل نشو او دا اتوار پر چی خدای دا پاسه دی مری میرے پا بچو روجی رلیسی اے بچے منیسا نا پتالا نا اوڑی پتالا ندی پرد لور بے روجی اوڑی اے بچے خیر دے لا معشومہ دا پتا نا اوڑی ای مردار خبیث دے زمانے دا خدے دا دین نا لرے بے دین خدے پتارے ولی تربیت ندی شوے قرآن نور دی پیغمبر حدیث نور دی اخلاقی ندی زکتو ڈرامے گوری ټولو ټي وي ګانو ته ناستې دي ټولو په کمپیوټرو باندې فلمونه ګوري او ټولو په ډیشونو باندې پردې ښځې او فلمونه ګوري دا ښځې به جنت ته لاړې شي دا د جهنم خشاک دی دا ښځې دې زمانه کې لوڼې ځان سره یو ځای کېدلې په ډش باندې په انډیا فلمونه ګوري د خدای نه مونځ کې مونځ قبلېږي اخوا د ګمراهي په کور کې شروع کړې ده هلته د کمپیوټر لګولې په هغې باندې تصویرونه ګوري هلته اخباري رسالو کې اخبار جهان او دا قسم د ښځو تصویرونه ګوري سړی م راوړي دا ښځو ته اږدي لور ته اږدي مخکې خدای نه حیا په کار درونو دا څه کوم په کوم طرف روان یو خدای منو که نه منو قیامت شته که نشته قبر شته که نشته نظام که ښه کې د لور ښه تربیت وکړه او ښځو سره ښه سلوک وکړه ښه سلوک دا نه دی چې دې بېدینۍ ته پرېږده نه دینداره که ښځې خو یاره ښه سلوک به سره وکړه ښه څه ته وایي د ښه مثال به هم درکړم یو سړي نه ښځې نه غلطي وشوه چې غلطه ته وشوه دې ته حتی خبره ورسېده چې دې خاوند ورته وی چې باز زما ستا بله ګزاره نه کېږي طلاق در کو ښځه ورته څه وایي وی راکړه طلاق نو سم نه ده خدایه دې بلا سره وسکې که طلاق مې ولا ورکړه نو زه خو به بله ښځه وکم کېږي خو دا خواره دا مرداره به څه کوي په دا کوڅو کې به ګرځي طلاق یې ورنه کړم څه موده پس دا سړی مړ شو دا سړی مړ شو چا په خوب کې ولیده وی الله دا سره څو کړل وی الله او ډېر ګناهګار و دا سړی وی چې الله ته مخامخ شم وی ما ته وی ای بنده ډېر ګناهګار یې چې اوس دا سټ ته تا وکړم جهنم کې دې وړم خو زما په بنده دې یو وخت کې رحم کړی دی زما په یو بندګۍ او که تا پې دا رحم نه وی کړی لوی ګناه کې مبتلا کېدله نو زما په هغه بندګۍ دې رحم کړی دی نو تم زما بندې په تا رحم کوم زه جنت ته دې ته ښه سلوک وایي او چې ښه تربیت وي کې تا سره به د دین په کار کې مدد کوي د دین په کار کې به سره مدد کوي د هغې مثال هم دله درکوم یو ښځه وه نیکه ښځه وه او خاوند ته به یې د نیکۍ ترغیب ورکوه صدقه کوه خیرات کوه دې ښځو کې لږ د خیرات دا ماده وي نور یو بربنډې ګرځي خو خیرات کوي خیرات دا ماده پکې وي صدقه پکې وي نو هغه خاوند ته به هم ترغیب ورکوه کور یې داسې ځای کې چې یو چوک غوندې و د باندې نه به خلک راځي پنجاب کې باندې نه به خلک راتل په هغه چوک کې به ودرېدل او بس نه به خاتل داسې وخت نو ابدي مېلمانه کول دې ښځې به ډوډۍ ورکوله حتی کې ځان له یو مکان یو کوټه جوړه کړه چې که څوک ماښام مازدیګر دلته پاتې شي او بس ته لاړ او د شپې انتظام یې دلته مونږ سره به شپه کوي ډوډۍ به مونږ ورکوو اوبه او چای به مونږ ورکوو
یو ځل دې خاوند ته چوي وي دا خزه خو به خیر ته کې نه بعد خلق وی شیطانان خیر ته به کې نه زمکه اوپر اوس خرڅه ولی نو اخر خو چې څوک بل مرغه ډوډۍ په وخوره نو هغه خدان لکه د پیرانو لنګه شروع کړی او چې څوک دې ډوډۍ ورکوله باندې کوټه باندې بیره جوړ کړه او چې څوک هم د بس نه پاتې شونو خوراک ورکاوه خاوند په پېښو خدای لراغه خدای بس یې کا کله کور له څوک مونږ راغو مل مسیا باور کو هم کو د کلی ذمہ داری پټه کنه راغشته دلته مولا کور جوړ کړی او څوک راځي او په ډوډۍ خورو لنګرم شروع کړی په قلار کې نه ماده وسه نه کېږي خدا خپش چې خدایا اسړي زموري د کیمرا غلې وي بس ته په قلار کې نه ما پلان نه کې جزاد نشم خرڅول ټول کلی ټیکا دی غشته چې بن شو یو ځل دې خدای ته وځي چې زو پټو تا باغ دلا شو پټو تلا جو خدای په خدای د ورځ منتجه خوان په څه پوي کوم چې لال پټو لال تلګیا دي ارټ ګرځي وبر وباسي دا خدای لال ارټ لکوي په غاړه کې نه دی وبوته ګوري هاوند چکرو لګوي خدای زونه زچزو چې روانه شو ولګه شړیا بیا ورل کوي ته نه غني غوړ سړی ول आवाज ورکه یا خدینا وخت لري زچزو چې روانه شو سو قدمه بیا ورل کوي ته نه غوړ خاونه دې کوي کې څه ګوري دا نه پروت دي یاروي دې کوي ته ګور خو اخر سپګي ګوري وخت راځي کوي ته سره کته کړي نه دې سیلو کړي پټیو کته نه بل څه اسی وی سړی دې زړه کې مې سوچ را یاره خدو خيار خدا سي وکړي وی دا سوچ په پدې راغی چې دا ارټ ګرځي منګوټي تاوی ګرځي دې کوي نو اوبر او بچو دا به کله کمیږي پدې سوچ کې مچ را پی به اوس کم شي اوس به کم شي اوس به دا ستلان دی لاړ شي او دا کمیږي نه نو تا ګور ای قمقل خزه قمقل دا نه کمیږي د چیزو دا چې سونه اوبر او باسلان نه نور روچتيږي دا کمیدو والا نه دی دا ټول پټي به سیراب چې خدا پی کمیږي نه دا نه کمیږي او کله منګوټي بنشي نو زیاتېږي وینه په خپل ځای به ولاړي منګوټي که بنشي دغه ستره د کی په خپل ځای به او کدا چلیږي بیا د کی دغه ستره کمیږي بنا وی ها وی او سړیا وی دغه زمونږ د مال د منګوټیم د کنه منګوټي چې څومره چلیږي او مخلوق له سخا ورکه نو کمیږي بنا او کنه ورکه دغه منګوټي به لړکی خو به هم دغه شي خاون په پوه شو چې دا خو دې په عجیبه تور وادم او په دې کلم وې دا خدای بیا خپل سخا شروع کو چې څنګه مخ کې نه و خدای چې نه کی خاون بنې کی خدای چې دینداري خاون به دینداري خدای چې حیا نه کوي خاون هم حیا نه کوي او چې خدای دیندار او نه کده بچي بم دیندار او نه کان وي خدای ته د حضور پاک د بیبيانو واقعات بیان کړي خدای ته د علماء تقریرونه واوروي خدای ته پردې د احکامات اوروي قسم دې په دین کې او په احادیث مبارک او په عمل کې چې کم د دنیا او د آخر خیر او لذت او ټیسټ دې خوند دې کله د دنیا په فحاشه او په بدعمله کې شته خوان خو پدې کې خوان خو د حیا په جامه کې د دنیا خو لک جون دې تیر بشي او چې اخر دې خشي او د دنیا د جون د بچو دې خشي زمارونو په خپل خزو باندې په خپل لونو باندې دا رحم مکوي چې دې بربندې ګرځي دا رحم په مکوي چې دې نری لباس اچي دا رحم په مکوي چې دې تصویرونو ته ګوري نه پدې کې سردانه شوکا زور ورکوي تاسو باندې کې د رحمت فرشتي دي دا ناراضي حضرت ابراهيم عليه السلام چې کله ورته ورځو پټاله کېنم یو مخصوص تالو ځکه راشه په نشو ورغورځولې نو ټال نو چته دو زور کوي فرشتو نه ولې البته اور دې بلېږي شیطان د انسان په شکل کې راغی وې درته یو چل خیمه دا څو کې چې ورته جنکه راولې سرونه ور سر تور کې دې جنکه راولې سرونه سر تور کل ټال سپک شو په چټاله دې کاوه ابراهيم عليه السلام د ورمن استو ورده ودا ودا څه چلو شو ودا د رحمت فرشتونی ولیو چې کله سرونه سر تور شو د خدای د رحمت فرشته لاړې نو کم کور کې چې خزه به ستري کوي په کور کې دنه د رحمت فرشته ناراضي نو چې د رحمت فرشته ناراضي رزق کې برکت د کمه راځي مال کې برکت بني جون کې برکت بني روح صحت بدمني فرشته لاړې ممکن نه چې دغه وخت د خدای وبا راشي دغه لږ سات کې د خدای غضب راشي د خدای وبا راشي بیا وته منځونه ورکې صدقې بم کې واغه تندر خو راغلي کنه د خلک شکایت کې دا چل دی تا یو وخت به ګناه کړی دا ګناه د وجه د رحمت فرشته لاله د خدای قهر نازل شو
تندر را پریوت نو چې تندر را پریدو قهر نازل چې سیلاب راشي نو رستو بیا پښته وه بیا کار نه کوي. زمارو خزو باندې لونو باندې خويندو باندې دین زده کې پرده وتاو خای حیا وتاو خای شریعت وتاو خای او د موږ د خپل پیغمبر مبارک قربان شمته چې کم دین موږ راوړی دی او کم شریعت موږ راوړی زموږ په د دنیا هم خیر دی زموږ په د آخرت هم خیر دی په دې عمل کو او دا موږ ته خدای حکم کوي ایمان خاوندانو وانفسکم واهلیکم نارا ځان او خزي بال بچ ټول د جهنم د اور نه بچ کې هغه اور چې داغي خشاک انسانانو کانی دی چې کومه فرشتي په مقرر دي نو نه په جبا او نه په زړه په چاره هم ناراضي چې خدای وته څه کوي وای هغه کوي دعا کوي چې الله په موږ رحم وکړي. جمعه منس کی یو رکعت گیر نشي نو سبا کوي نو بس یو رکعت عام پشان به او دي کی یو رکعت به امام سره کیو بزالو پسیو کی د عمر ګرې دا د عمر زو دوی غختدا او خسرې له ګردو بیمار دي الله دې ولا روح صحت ورکي الله دې ولا شفا ورکي دم څه کاروبار شروع کوي الله دې له خیر او د برکت کاروبار درکړي او د کور مسائل دی الله تعالی دې مسائل په خیر بدل کړي. رب ذل جلال ته زموږ په حال رحم وکړي زموږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي د رسوای او د بدعت جن الله په امن او امان کې وساتي الله زموږ د حیا جن نصیب کې خدای د رسوای د جن مساته الله د حیا جن نصیب کې خدای د رسوای د جن مساته الله مریضانو نم شفا ورکړي کورونو کې هسپتالونو کې چا بیماری ته ول شفا ورکړي روغ صحتونه ورکړي سو قرضداران قرضونه اخلاص کې سو په پریشانو کې پراتري پریشانې ټینشنونو په خوشالو باندې بدل کې رب ذل جلال زموږ د اتفاق جو نصیب کې خدای که څوک مردگان وفات شوی ته مغفرت نصیب کې او که څوک بیماران دي بسپینګری دي داغي روغ صحتونو ته دراز عمرونه نصیب کې د نبی رسول الله په نقش قدم روان کې د شیطان د چالونو نه مساته اخر وخت په خلیدا کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله. محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 588 نمبر کې صدق شو پدې کې تاسو د حسن معاشرت بیان ورید دا بیان په 2 کیسټو کې مکمل شو دا به تاسو ته په خور خار کې بیرون کچري گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر با هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 ردوان اکڑا تماشا دا حرم دا دا نبیانو دا سلطان کلے دے